سلامونه نیکی هیلې قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب خپرونه ده تیمورشاه کمال ستاسو په درانه خدمت کې سره د نور کلو په شان د فیض شهزاد صاحب او د طاهر لیکوال صاحب او د پياوړي ليکوال د نور ملګرو په ناسته کې تاسو ته مخاطب یو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده پياوړي ليکوال دغه سلسله چې شاعر او کتاب نومیږي موږ یې تاسو ته له ډېرو وختو څخه وړاندې کوو پر ستړي پښتون پیج باندې او قدرمنو لیدونکو چې تاسو کله هم ستړي پښتون ته ورسئ او زموږ دغه کتابي سلسله ګورئ نو زموږ شخصي پیجو ته هم له ځانه سره یې نوټ کئ د کرتو په نامه زما شخصي پیج دی او د تیمورشاه کمال په نامه هم زما شخصي پیج دی د پياوړي لیکوال نور ادبي خپرونې او مشاعرې تاسو پر کرتو او د تیمورشاه کمال پر پیج باندې را سره کتلی سئ سره تر روڼ سهار پورې روڼ سهار زموږ د ګران ملګري فیض شهزاد صاحب پیج دی پر دې باندې هم تاسو زموږ ادبي خپرونې د پښين د ادب احوال تاسو وخت په وخت باندې کتلی سئ او تاسو څخه دا هیله کوو چې زموږ دغه ویډیوګانې چې موږ تاسو ته د پښتو ژبې او د پښتو ادب خدمت کوو او زیار باسو یوار کتاب مطالعه کوو بیا هغه د کتاب چاپونکي ته زحمت ورکوو چې خپل کتاب موږ ته راواستئ او کور یې ودان زموږ دغه سلسلې ته بېشمېره لیکوالو او شاعرانو غل کتابونه راواستول موږ یې تاسو ته لمبر پر لمبر هر اتوار وړاندې کوو انشاءالله او یو ځل بیا د هغه لیکوالو او شاعرانو څخه هم دا خواست کوو چا چې کتابونه چاپ کړي وي او تر خلکو یې کتاب نه وي رسېدلی نو موږ د هغوی څخه دا خواست کوو که زموږ وروڼه وي او که زموږ خویندې وي که افسانې وي که تاریخ وي که شاعري وي که نظم وي که نثر وي که غزل وي تاسو خپل کتابونه پياوړي لیکوال ته راواستوئ موږ به یې د دا خپرونې د لارې و لیدونکو ته معرفي کوو زموږ د کتاب د رالیږلو طریقه ډېره اسانه ده پر شیشه باندې چې تاسو پر سکرین کومه نمره وینئ دا زموږ د ملګري د طاهر لیکوال نمبر دی تاسو پر دې نمبر د طاهر لیکوال سره رابطه کوئ او خپل کتاب د راستولو دپاره د ده سره تماس نیسئ او کوشش کوئ چې موږ ته 3 کتابه کم از کم راواستوئ چې موږ یې تر مطالعه لاندې ونیسو او بیا یې ولیدونکو ته معرفي کړو نو داسې به زموږ دا سلسله هم دوامداره پاته سي او ستاسو به کتابونه و خلکو ته او تاریخ ته حواله سي چې سبا یو څوک تحقیق کوي نو په هغه تحقیق کې به زموږ دا خپرونه و هغه څېړونکي ته ډېره وسایي ورکړي څوک چې بیا د سهیلي پښتونخوا پر شاعرانو او پر ادیبانو باندې قلم راخلي او د دوی تحقیق کوي د دې شاعرانو هغه تعداد معلوموي د کتابو تعداد معلوموي نو هغوی ته به موږ دا کار ډېر اسانه کړی وي نو ملګرو نن موږ یو ځل بیا راځو د ناورین اوښکه د ناورین اوښکه زموږ د یو ځوان زلمي شاعر چې ډېر خوندور شاعر دی او د ده تعلق د یو ډېر خوندور ادبي تنظیم سره دی چې دا تنظیم پښتو ادبي چینه نومیږي او دا په کوټه ښار کې ادبي فعالیت کوي او دغې د خپرونو درېیمه لړۍ ده چې لیدونکو او کتونکو ته یې د ادب مینوالو ته یې وړاندې کوي او د ناورین اوښکه د میاخان همدرد صاحب دغه شعري ټولګه چې دا د ده لومړۍ ټولګه ده د ادبي چینې کوټې لخوا ترتیب سوې او چاپ سوې ده چې موږ ته یې په ډېرو نږدو شپو کې
زموږ پر بلنه او زموږ پر اعلان باندې دوی و موږ ته د خپل کتابونه ډالۍ کړل، راوایستول. نن یې موږ دا دی تاسو ته معرفي کوو. تر ټولو لومړی موږ د پښتو ادبي چینې کوټې و ټولو ملګرو ته د پیاوړي لیکوال پښين لخوا پر دې کار او پر دې زیار باندې شاباشي وایو، دوی ته مبارکي ورکوو او د دوی د دغه زیار قدر کوو. په کار ده چې مخته هم دغسې ادبي ډالۍ پښتو ادب ته وړاندې کړي او د پښتو ادب هغه ناوله ده او د خلکو د نظرو څخه پټ لیکوال او شاعران معرفي کړي او پښتو ادب ته د کتاب په شکل کې په خلکو باندې وپېژني. میاں خان همدرد صاحب دغه کتاب ملګرو پیژندګلوی د کتاب نوم د ناورین اوښکه، شاعر میاں خان همدرد، او د دې کتاب چاپونکی پښتو ادبي چینه کوټه او د میلاوېدو دره کې هم د پښتو ادبي چینې کوټې سره یا د پښتو اکیډمۍ سره تماس نیولی سي او دغه کتاب ترلاسه کولی سي. پر دې کتاب باندې بېلابېلو لیکوالو لیک کړی دی او ده موږ ته دغه کتاب چې 160 مخه لري او په دې کې خوندور غزلونه او ډېر خوندور کلامونه یو ځای کړي دي او موږ ته یې ډالۍ کوي. موږ یې نن په تاسو باندې پیژنو د ناورین اوښکه. زه اوس راځمه د دې ځوان شاعر د شاعرۍ او د کتاب په هکله باندې پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته، او بیا به یې موږ د شهزاد صاحب د وینا پس د ده د کلامونو بیلګې یا نمونې هم تاسو ته وړاندې کوو چې دی څنګه شاعر دی. بیا به یې تاسو کلامونه هم واورئ. ډېره مننه تیمورشاه کمال صاحب، د ستړي پښتون پیچلونکي محمد طاهر جوار صاحب او شاوخوا مو ناست ملګري د پیاوړي لیکوال ملګري چې کوم دي نه، نو د هغو په تعاون سره زموږ دغه ناسته ده، د هغو په مرستو سره زموږ دغه ناسته ده. دا ټیم چې دا کوم کتاب د ناورین اوښکه یو خینم ډېر ښایسته دی او د ځوان کهول ځوان شاعر دی او دا یې لومړۍ شعري ټولګه ده. نو ځوان شاعري خو یقینا ځوانه وي، خو زه په شاعري بیا ته اشعار راته ووایې. زه دغه ادبي چینه کوټه چې کومه ده دا ټیم په ادبي تنظیمو کې په کوټه کې یو فعال ادبي ټولنه ده، یو فعال ادبي تنظیم دی او د دې مشري چې کومه ده ډاکټر فضل الهي فتمل صاحب کوي چې خپله لیکوال دی، خپله شاعر دی، خپله ادیب دی او د پښتو خدمت یې ملا تړلې ده. نو زه د ځان له طرفه هم شاباشي ورکوو او دا هیله جن کوو چې دغه سلسله د هغه طرز دوامداره ولري. اوس مخکې د دې چې زه د میاں خان همدرد په غزل په شعر خبره وکړم، زه دا غواړم چې ته یې څو شعرونه ما ته دغه ملګرو ته لیدونکو ته د دوی څو شعرونه چې کوم دي میاں خان همدرد صاحب وایي په یو کلام کې شهزاد صاحب ارشاد وایي یم د تورې شرنګ د بنګړو شرنګ نه یم، یم د تورې شرنګ د بنګړو شرنګ نه یم، یم د تورې شرنګ د بنګړو شرنګ نه یم، یم د تورې شرنګ د بنګړو شرنګ نه یم، زه د اوربل ګل د شونډو رنګ نه یم. واه ډېر زبردست. یم د تورې شرنګ د بنګړو شرنګ نه یم، زه د اوربل ګل د شونډو رنګ نه یم، او زه د پګړۍ ول د پښتنو یم، زه د پګړۍ ول د پښتنو یم، د پښتنو یم، هم د غیرت کور یم بې ننګ نه یم. واه ډېر خوندور. واه زه د پګړۍ ول د پښتنو یم، هم د غیرت کور یم بې ننګ نه یم، او زه ملنګ مدام د خپل وطن یم، زه ملنګ مدام د خپل وطن یم، د خپل وطن یم، او چې ګدا کوي
هغه ملنګ نه یم واه ډېر خوندور زه ملنګ مدام د خپل وطن یم چې ګدا کوي هغه ملنګ نه یم او زه په خپل وطن کې ګدا خوښ یم زه په خپل وطن کې ګدا خوښ یم او بل وطن کې خوښ څه په پالنګ نه یم څه چې وایم په خوله هغه په زړه یم نه په خوله یو رنګ په زړه بل رنګ نه یم زه میاخان همدرد یم پښتون یاره زه میاخان همدرد یم پښتون یاره نرم یم په زړه لکه د سنګ نه یم د کمال که ما خو وویلې نه د ځوان کهول ځوان شاعر او دومره درون نظر او دومره پرله پورې شعر خوند هم لري رنګ هم لري او څه ته راځي ولې یم د تورې شرنګ د بنګلو شرنګ نه یم د تورې شرنګ د بنګلو شرنګ نه یم زه د وربل ګل د شونډو رنګ نه یم څومره پوخ شعر دی یعنی د ملت پر ګران افغانیت پر ګران افغان پر ګران ژبه پر ګرانه قام پر ګران په دې کې د دستار خبره هم سوې وه د ول خبرې هم سوې وه زه دا وایم چې دغه طرح شاعري چې کومه ده دا شاعري د نن هم ده د پرون د سبا هم ده د ناروانو د نسلو دپاره یو میسج یو پیغام هم دی نو زه آفرین ورته وایم خپل مې واک خپل مې هر څه خپل وطن او خپل مې زړه او څلور اړخه پښتانه وو یو او بل ته ښه درانه وو او نه غربت وو نه نفاق وو نه غربت و نه نفاق و هر انسان ته ښه کاته وو او یو پیتاوي ته به ناست وو په یخنۍ کې به تاوده وو د ماجت مخ ته کتار به هم ځوانان هم به زاړه وو او اخلاص ډېر و صبر ډېر و له مړو نه به ماړه وو او نه خیلي وه نه ځایي وه هر څوک به چاته څه وو اوس به راسو د ده یو بل کلام ته وایي زه چې درسمه ستا څنګ ته لکه غل زه چې درسمه ستا څنګ ته لکه غل زه چې درسمه ستا څنګ ته لکه غل ستا د سرو شونډو چوشنګ ته لکه غل زه چې درسمه ستا څنګ ته لکه غل ستا د سرو شونډو چوشنګ ته لکه غل او درسته شپه چې وي په سر باندې اخستې درسته شپه چې وي په سر باندې اخستې او غوږ یم ستا د بنګړو شرنګ ته لکه غل او په ورو ورو درته سینه باندې لاس کېدم او هم در وخېږم څنګ ته لکه غل زلفې واړوله مخه مخ ښکاره که مخ ښکاره که یم راغلی ستا کتنګ ته لکه غل که یو ځل میاخان همدرد په خولګۍ موړ کې همدرد په خولګۍ موړ کې بیا یې وګوره غورځنګ ته لکه غل مینه یو بلا تنده لري او د مینې درد چې دی هغه غوښتنه غواړي نه میاخان ابدرد ځوان دی او ځوانې جذبې ولولې زیاتې لري جذبې ذاتې لري خو ماته هغه تېره غزل کوم چې د مسجد د څنګ کتار او په یوه ځای ناست په اتفاق او د کلي منظر یې پېښ کړی و د کلي هغه ژوند یې پېښ کړی و نه زیي وه نه خیالي وه واحد یو شاعر داسې څوک دی نه چې هغه د نقطې څخه راوځي کایناتي دی وسي دی ام یې فکر وسي دی ام یې خیال وسي دی ام یې وینا وسي وي او پیغام یې د یووالي وي چې موږ ټوله یو یو نو د میاخان همدرد په شاعري کې هغه لوی پیغام هم
د کائناتي د وسطو دا دی چې موږ ټوله یو یو نه، موږ ټوله په افغانان یو نو، بلکې په دې کې انساني او پاکي هغه خبره ده د خوشحالي کې پرته. نو زه یو بیا پرې ورته وایم نه، د چا زړه چې د ښایسته په چاړه چاک سي، چا زړه چې د ښایسته په چاړه چاک سي، زړه چې د ښایسته په چاړه چاک سي، بې له مینې نور له هرې بلا پاک سي. ډېر الله، چا زړه چې د ښایسته په چاړه چاک سي، بې له مینې نور له هرې بلا پاک سي، او نه په خوند د خوړو پوسي نه په څکلو، نه په خوند د خوړو پوسي نه په څکلو، زیړ زبېښلی یو واښه لکه خاشاک سي. نه په خوند د خوړو پوسي نه په څکلو، زیړ زبېښلی یو واښه لکه خاشاک سي، او نه په ځان باندې پوهیږي نه په کار خپل، نه په ځان باندې پوهیږي نه په کار خپل، بیگانه سي له خپلوانو په سر خاک سي. وچې شونډې ببر سر جوړ لیونی سي، لکه پوخ چې پر سکروټو باندې کاک سي. وچې شونډې ببر سر جوړ لیونی سي، وچې شونډې ببر سر جوړ لیونی سي، لکه پوخ چې پر سکروټو باندې کاک سي. او غم د یار چې په میاخان همدرد زور وکړي، غم د یار چې په میاخان همدرد زور وکړي، په غزله ورخطا غوندې بېواک سي. ډېر خوندور. ډېر الله. کمال صاحب زه مختصرا دومره وایم که میاخان همدرد هم د هغه رنګه روان و، هم یې د هغه رنګه شعر لیکي، دا به د وخت یو روښانه مستقبل به یې. شعر یې معنا لري، شعر یې مفهوم لري، وسط لري، او د شعر پر لیکلو ډېر برلاستی دی، بر لري، برلاستی دی. نه نو زما د غونګې ویل دي چې پښتانه ځوانان دي کتابو ته لاس کړي او دا تره شاعران چې کوم دي نه هغه دې ووایي، د هغه ویناوي، د هغه خبرې، کامي جذبه پکې پیدا رسي، د وطن مینه پکې پیدا ما سي. په دې کې دوه درې شعرونه بلکې یو څو لفظونه داسې واخیستلو چې زه متاثره کړم، او زما ویل او زما خبره بس همدومرې ونه چې شعر ووایه. په اخلاص د پښتني ژبې خدمت کړم، په اخلاص د پښتني ژبې خدمت کړم، اقتصاد کې یم کمزوري خو همت کړم. دا د هر شاعر ستونزه ده، د هر لیکوال ستونزه ده، هر ادیب ستونزه ده چې اقتصاد دغه د ډېر کمزوري. سترګې وباسئ زما پښتنو وروڼو، سترګې وباسئ زما پښتنو وروڼو، په لالچ کې د دنیا حرکت کړم. ډېر الله، ډېر الله. که دولت را سره نسته دی نو څه دي، که دولت را سره نسته دی نو څه دي، زیار وباسم چې ایمان مې سلامت کړم. ډېر الله. مټ په مټ را سره ودرېږه غیاره، مټ را سره ودرېږه غیاره، چې ښکاره درته د خپل مټو طاقت کړم. راته پیټي د عذاب چې ترې جوړیږي، زه میاخان همدرد توهین د دې دولت کړم. قدرمنو لیدونکو، اسې د ناورین هوښکه د میاخان همدرد دغه کتاب چې موږ یې تاسو ته کلامونه وایو نو تاسو به نه په مړېږئ. څه وخت چې دا کتاب لاسته راوړئ په خپله یې ولولئ، نو به د میاخان همدرد په دغه کتاب باندې به مو تنده ماته سي او د ده په شاعرۍ به خوندونه واخلئ. موږ له تاسو څخه یو ځل بیا خواست کوو چې د کتاب سره مینه پیدا کړئ،
خپل اتلان، خپل شاعران، خپل لیکوال وپېژنئ، د اغیارو پر پلو مه ځئ، مینه خپله کوئ، محبت خپل کړئ، نفرت پرېږدئ، جنګونه او بدۍ پرېږدئ. پښتانه چې څومره جنګونه کړي دي، څومره ننګونه یې کړي دي، خو په نړۍ کې د علم او د هنر د لحاظه شاته پاته سوی دی. دا وخت د هنر دی، دا وخت د ترقۍ دی، دا وخت د علم دی. موږ ته علم پکار دی، د نړۍ د کامو سره په یو سب کې درېدل پکار دی. موږ ته جنګونه نه دي پکار، موږ ته بدۍ نه دي پکار، موږ ته زغم پکار دی، صبر پکار دی، مینه کول او مینه خپرول زموږ پکار ده چې دا شعار وي او دا مو ناره وي. در بل کتابه زه تیمورشاه کمال او فیض شهزاد صاحب، طاهر لیوال صاحب، د پیاوړي لیکوال ټول ملګري د پښتو ادبي چینې یو جهان مننه کوو چې موږ ته کتابونه ډالۍ کړل. نور کتابونه به هم انشاءالله پر روان وخت کې تاسو ته معرفي کو. خو دغه د ناورین اوښکه ملګرو لاسته راوړئ، د کوټې پر هر بوک سټال باندې تاسو ته میلاوېدلی سي. که نه د پښتو ادبي چینې کوټې سره تماس ونیسئ او یا د پښتو اکیډمۍ څخه دا کتاب تاسو ترلاسه کولی سئ. تر بل اتواره له تاسو اجازه غواړو، په مخه مو شه، د کتاب مینه زړه ته واچوئ او د کتاب لوستل مه هېروئ. یو جهان مننه.